سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیم څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن سهشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 21مه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 12مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیم څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د نړۍ له اوو هیوادونو سره د افغانستان نښلیدل. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې افغانستان اوس مهال د اوسپنې پټلۍ له لارې له اوو هیوادونو سره وصل شوی دی. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست او د یاد هیواد اقتصاد او سوداګرۍ وزارت مرستیال لیدنه. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی د یاد هیواد اقتصاد او سوداګرۍ وزارت له مرستیال سنجاربیک سره لیدلي او د اقتصادي، سیاسي او یو لړ نورو مسایلو پر پراختیا خبرې کړې دي. او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې څه باندې 15,000 راستنو شویو کډوالو میرمنو ته د ملاتړ خدمات وړاندې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې افغانستان اوس مهال د اوسپنې پټلۍ له لارې له اوو هیوادونو سره وصل شوی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې د افغانستان اسلامي امارت د هیواد د سوداګرۍ کچې د زیاتېدو، د سوداګریزو انتقالاتو بهیر چټکتیا او د سیمهیز اتصال په برخه کې د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه د اعظمې استفادې په موخه د اوسپنې پټلۍ شبکو پراختیا، اساسي جوړونې او بیا رغونې ته پاملرنه کړې ده. د اقتصادي معاونیت په خبره دا مهال افغانستان په مستقیم ډول د حیرتان اوسپنې پټلۍ له لارې له ازبکستان، د اقینې او تورغونډۍ له لارې له ترکمنستان او د خواف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې له ایران سره وصل شوی دی. سربیره پر دې د همدې پټلیو له لارې په مستقیم ډول چین، ترکیې، روسیې او قزاقستان سره هیوادونو ته سوداګریز انتقالات ترسره کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت زیاتوي چې افغانستان د اوسپنې پټلۍ د 1-2-4 مسیرونو څخه په ورځني ډول تر 10,000 او په میاشتني ډول بیا 300,000 میټریک ټنه انتقالات ترسره کوي. د اسلامي امارت له لوري د یادو شبکو په بیا رغونې او پراختیا سره د ریل ترانسپورټي لګښتونه راکم شوي، د سوداګریزو توکو خوندیتوب زیات شوی، له نړیوالو بازارونو سره اتصال پراختیا موندلې، د تجارتي بندرونو سره ارتباط ټینګ شوی، سوداګریز فرصتونه زیات شوي او له سیمهییزو او نړیوالو هیوادونو سره تجارتي او ترانزیټي همکاري وده کړې ده. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست د اقتصاد او سوداګرۍ وزارت له معین سره لیدلي. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت د سفارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په یاد هیواد کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی د یاد هیواد د اقتصاد او سوداګرۍ وزارت له مرستیال سنجاربیک سره لیدلي. خبرپاڼه کې راغلي چې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو او کلتوري اړیکو پر پراختیا بحث کړی. ترڅنګ د قرغیزستان په راتلونکي ایسیکول اقتصادي فورم کې د اسلامي امارت د سوداګرۍ او صنعت وزیر په مشرۍ د افغان پلاوي د ګډون په اړه هم خبرې کړې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې څه باندې 15,000 راستنو شویو کډوالو میرمنو ته د ملاتړ خدمات وړاندې کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان افغانستان څانګې په خپل راپور کې ویلي چې د 2024 له نومبر څخه د 2025 تر جولای پورې د ښځو د استراحت مرکزونو کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له لوري تمویل شوي 15,628 ښځو او نجونو ته ملاتړ وړاندې کړی. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې 1,150 د پوهاوي غونډې ترسره کړي، 1,100 ښځو ته د تفریحي فعالیتونو زمینه برابره کړې او 2,103 د وقار کڅوړې اړمنو ته ویشلې دي. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې هیواد کې د لسګونه نیمه کاره پروژو پر عملي کولو کار روان دی. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر ډاکټر عبدالباري عمر ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت ته په لسګونو د نړیوالو په مالي ملاتړ نیمه کاره پروژې پاتې چې اوس د دې ګڼو پروژو چارو بشپړولو لپاره عملي کار روان دی. عمر ویلي چې کم اورښتونو د برېښنا کورني تولید فابریکو تولید کچه کمه کړې، خو د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا انرژۍ ځان بسیاینې په برخه کې د مزل را لنډولو لپاره هڅې کړي.
کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خبرونې. د الله پامان.